ضعیف دی. صحیح حدیث چې ډېر لوی اجر پکې راغلی دی یو عمل هغه دا حدیث دی. زه یو مثال در کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی په لار روان و او د یو ونې څانګه لارې ته راکوشې وه. دا څانګه د دې ونې په لاره کې پرته وه، خلک یې تنګول، څوک چې په هغه طرف تلو هغه به تنګېدو. دا سړی راولګېدو، هغه څانګه یې پرې کړه، لارې برابر کړه. وی د الله د عمل خوښ شو، هغه وبخو جنت ته ووتو. کم پراخه رحمت تا ته الله ذکر کوم چې یو څانګه د ونې ته لرې کړي او ته به جنت ته بوځي او تا نه راضي کي. او زه بار بار دا خبره کوم، زه یم ډېر لوی بدبخته دی هغه انسان چې د الله پورې دومره پراخه رحمت کې د الله د رحمت حقدار نه شي. یو حدیث کې ورسره دا راځي، سبحان الله، دا علم ډېر ناشنا نعمت دی خو چې الله یې چاته نصیب کړي. امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې دا روایت راوړی دی. دغه روایت سلوکو په ښایسته طریقې سره وکړو، دا پکې شرطونه دي. وبکر وابتکر، او وختي مانځره لاړ او ډېر وختي لاړ. دا اجر صحیح دی، ډېر د خو داسې په اله سنه میلاویږي هم نه. غسل یې وکړو، په ښایسته طریقې سره یې وکړو، وختي لاړ، ډېر وختي لاړ. ها دریم کار یې دا وکړو، ودنا، امام ته نږدې کېناست. څلورم واستمع، خطبه په توجه سره واورېده. پنځم وانصت، بلکل غلی ناست. کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنة صیامها وقیامها. دی چې د جومات ته ځي او دا څومره قدمونه چلي، په یو قدم ولا په یو قدم الله اجر د یو کال ورکوي. صیامها وقیامها، یو کال دیسی چې روزانه روجې نیولي او هره شپې تهجد کړی، الله ورله دا اجر په یو قدم ورکوي. په یو قدم الله د یو کال اجر ورکوي. مخکې پکې دا الفاظ دي، وذلک علی الله یسیر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا کار په الله ډېر اسان دی. جواب دی ورو شو. د دغه روایت کې دی، خو دی امام ترمذي په روایت کې اوس دا الفاظ نشي. دا امام عبدالرزاق چې کوم روایت راوړی به کې اوس دا شي، وذلک علی الله یسیر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، که چا په زړه کې راځي چې دا خو ډېر لوی اجر دی، نو الله ته اسانه دی، الله ته څه ګرانه خو نه ده. ښه دا درته بله فایده ذکر کوم. امام ابن حجر الهیتمي ده دا خبره کړې ده په تحفة المحتاج کې. وی قیل، علماء دا خبره کوي، دا فایده ده کوي، لیس فی السنة فی خبر صحیح اکثر من هذا الثواب فلیتنبه له. وی علماء دا خبره کوي چې په صحیح حدیث کې څومره چې فضایل راغلي د اعمالو او اجر راغلی په احادیثو کې، د دې امره اجر په یو حدیث کې نه راغلی. نو بیا امام ابن حجر څه وایي؟ فلیتنبه له، دې طرف ته وایي پام که ګورئ. نو دا فایده دی که څوک درنه تپوس وکړي چې هغه کم عمل دی چې په صحیح حدیث کې ثابت دی او د ټولو نه زیات اجر پرې راغلی، دا کم عمل دی؟ هغه دا عمل دی. او په دې به څومره خلکو عمل کړی؟ ډېرو به کړی که نه؟ ډېرو په عمل کړی؟ تاسو وایئ ډېرو په عمل لږو پې کړی او پښتانه پکې بیا انتهایي کمزوري دي. عربو کې منم، دا خبره حقیقت دی. ځکه چې کله د جمعې منزله ورشي که نه، نو دا عرب به وختي راغلي، که ډېر وختي ورشي دوی به ناست او دا بنګارې به په جومات کې جوړي، هر یو به سوره کهف وایي او څوک نفل کوي او څوک جومات خوشبو کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي وختي. او زموږ اکثر چې ویني په اوږه باندې جانماز پروتې منډې وایي. او که لاړ هم شي وختي، نو جومات نه بهر که د ژمي موسم وي نو پیتاو ته ناستي، یا ګپ شپ لګوي یا نوکونه واړه کوي یا یو شی، د هېڅ نه خبر هم نه دی چې امام څه ووایي او څه ونه. نو دا فایده یې ده کوي چې صحیح حدیث کې، یو خو ضعیف حدیثونه، ضعیف حدیثونو کې دې هم زیات اجر شتي، هغه حدیثونه څه دي؟ ضعیف دي. صحیح حدیث چې ډېر لوی اجر پکې راغلی دی یو عمل، هغه دا حدیث دی.
بله خبره دا به اخرنی وکړو صحیح ده اجر ډېر دی خو ګوره د اعمالو معمولي نه دي یعنې احسان هم ګڼل نه دي پکار غسل کول په ښایسته طریقې سره یو عمل نه دی یو غسل دی وکړو په ښایسته طریقې سره دویم وختي لاړ نه صرف وختي نه وابتکر او ډېر وختي لاړ نو دا آسان کار دی وختي لاړ او ډېر وختي لاړ ودنا امام ته نږدې کېناسته او بیا خطبه په توجه سره اورېده او غلی کېناسته دا خو ډېر اعمال دي بیا موږ دا وایو چې صحیح دی د اجر په مقابله کې هېڅ هم نه دي خو د اعمالو معمولي مه ګڼه یو سړی مړه داسې عمل لري ته یې وکړه که نه زه ویږي چې څومره ګران کار دی نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي